د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود نوی غږیز پیغام را لیږلی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د هډسن څیړنیز انسټیټیوټ کې یوه نوې وینا کړې او پر نړۍ غږ کړی چې باید له دوی سره مرسته وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په همدې حال کې د هډسن څیړنیز انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې د امریکا له حکومت غوښتي چې د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت له جبهې سره وسلوالې او غیر وسلوالې مرستې وکړي. د هډسن څیړنیز انسټیټیوټ د امریکا پر حکومت غږ کړی چې کنګل شوې شتمني دې د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ANRF ته ځانګړې کړي. د ادارې دا غوښتنه هم کړې چې له امریکا دې د دې جبهې وسلوالې او غیر وسلوالې مرستې ځانګړې کړي. په راپور کې ویل شوي چې د بایډن اداره د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ته د وسلو له ورکولو سره هیڅ علاقه نه لري، خو دغه هیواد راتلونکي حکومت باید په پټه له دې محاذ سره مرسته وکړي. دغه راپور چې د طالبانو د 3 کلنۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وضعیت ته کتنه کوي، وایي د طالبانو وسلوال مخالفین یوازینی حرکت دی چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مبارزه کې ښکیل دی. راپور زیاتوي چې دغه غورځنګ توانېدلی چې د طالبانو له فشاره ژوندي پاتې شي، له همدې امله دا یو قوي ملګری بلل کېدای شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.